د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلینو د خپلو کړنو لاسته راوړنو او پلانونو کلنی راپور په ډاګه کړ. دوی ویل عواید هر کال په لوړېدو دي چې په شفافه بڼه راټولیږي او بیرته په شفاف ډول ښاریانو او ولسونو ته د پروژو په تطبیق مصرفیږي. په خبره یې ښار کې دننه ډیری پروژې د همدې عوایدو له درکه د بشپړېدو په حال کې دي او شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې ترڅنګ یې د ساختماني او عایدتي قراردادونو پر شفافیت ټینګار وکړ. ویې ویل هڅې دا دي څو راتلونکي کې د خدماتو کچه لوړه او د ښاریانو قناعت ترلاسه کړي. خوست ښاروال د اداراتو لخوا د خپلو کړنو راپور وړاندې کول او ولس ته حساب ورکول د ښې حکومتولۍ اصل بولي او زیاتوي. موږ الحمدلله د تیر په څیر عواید بیخي لوړ شوي دي. لکه مثلا یک 1400 کال د چې کومه هغه د 100 میلیونه وه، د 1400 یو کال 180 شوه، د 1402 کال 290 شوه. همداشان اوس چې موږ پیشبیني کړی د 1403 کال لپاره 516 میلیونه شوه. همداشان پروژو کې لکه مثلا اول کال کې 4 پروژې وې، په دویم کې 6 شوې، د تیر کال ته اوس تقریبا 1402 کې 8 پروژې ترسره شوې. نوي کال لپاره موږ تقریبا انکشافي 12 پروژې لرو. د اصنافو شبکو غړي د ناحیو ګذر وکیلان او په لویه کې ښاریان له د اقدام مننه کوي چې ولسونو ته د قناعت وړ خدمات ترسره شوي. دوی د عوایدو لګښتونو او قراردادونو د پوره شفافیت ډاډ څرګندوي. حسابدهي چې دو یا حساب ورکونه چې دو دا د ښاروالۍ د خلکو سره د ارتباط یو اصل دی، ولې خلکو ته د سوالونه پیدا نشي، د پوښتنو ته پیدا نشي چې ښاروالۍ دومره پیسې وخولي د چیرې ځي که نه په څه شي مصرف کېږي. نو دوی باید ښاروالي حسابدهي ورکړي، ولس ته حساب ورکړي چې دومره پیسې مو ورخوستې دي خلکو نه، دومره مصرف کړي دي. او په ښار کې ډېر ښکلي کورونه روان دي، ډېرې ښې دي، رغنیزې پروژې روانې دي. وایي کیسې دغه سړکونه دي او عمومي سړک دی، دا د نږدې لاندې سړک امکان لري په کم وخت کې د کچا سړک په خوست کار کې پاتې نشي او کورونه ډېر په مخ روان دي او موږ دې نه راضي یو د کور نه کنه. د یادونې ده چې د ښاروالۍ په عوایدو د ښار داخلي سړکونو د اساسي رغونې او قیراچونې چارې بشپړېدو ته نږدې شوي او له دې وروسته به د یونپس په ګډون نورې مؤسسې هم د ورته پروژو تطبیق ته وهڅوي.